السلام علیکم او په خیر راغلی. په نننۍ ویډیو کې به مونږ د امازون د بزنس په باره کې خبره اتره کوو چې زمونږ سره د امازون څومره بزنس ماډیولز دي، په کم باندې څومره خرچه راځي، څومره خرچه پې نه راځي. مونږ به په ټوټل باندې خبره اتره کوو چې زمونږ سره په پرایویټ لیبل که مونږ سټارټ کوو په دې باندې څومره خرچه راځي او دا څه څیز دی. که فرض کا مونږ هول سیل سټارټ کوو په هغې باندې څومره خرچه راځي، څه څیز دی. که مونږه مایکرو پرایویټ لیبل سټارټ کوو، وړوکی برانډ سټارټ کوو، په هغې باندې به څومره کاسټ راځي. نو دا ټوټل به مونږ په دې کلاس کې چې دی ایکسپلین کوو، په دې ویډیو کې به ایکسپلین کوو. ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو په هر څه باندې A to Z پوه شئ. زما نوم دی فضل احد. که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ. دلته کې به تاسو ته های ډیمانډډ سکلز چې دی هغه میلاویږي او تاسو ته به د هغې نوټیفیکیشن په وخت باندې میلاویږي. فرسټ اف آل مونږ خبره اتره کوو په پرایویټ لیبل کاسټ باندې. صحیح ده؟ که فرض کا مونږ د امازون په دوبۍ یا سعودي عرب مارکیټ پلیس کې پرایویټ لیبل سټارټ کوو. پرایویټ لیبل اوس دې ته وایي چې تاسو ځان له یو خپل برانډ جوړوئ. که تاسو وګورئ زمونږ سره بلها قسمه برانډز دي. صحیح ده؟ ډو دی، صحیح ده، داسې د هرې کمپنۍ چې دی نو ښه برانډز دي زمونږ سره، لکه د ایلان مسک چې دی نو د هغه ټیسلا ده. صحیح ده؟ نو دغه شانتې ځان له یو برانډ چې دی هغه سټارټ کول. په امازون کې که تاسو غواړئ چې تاسو خپل برانډ سټارټ کړئ، پرایویټ لیبل هغې ته ویلی کېږي، په هغې باندې خرچه څومره راځي، دا ټوټل به مونږ ایکسپلین کوو او د دې دپاره تاسو لا کم سټپ چې دی هغه کول پکار دی. فرسٹ اف آل تاسو چې کله هم پرایویټ لیبل کوئ نو تاسو ځان له یو پراډکټ لانچ کوئ. چې تاسو کله پراډکټ لانچ کوئ، صحیح ده، نو ظاهره خبره ده چې د هغې به مینوفیکچرینګ کوئ. صحیح ده؟ هغه به تیاروئ، بیا به د هغې لوګو د هغې پیکینګ به کوئ. صحیح ده؟ د هغې دپاره به تاسو چې دی د امازون اکاونټ جوړوئ. صحیح ده؟ بیا د شیپینګ اینډ کسټم فیس چې دی هغه پې راځي، بیا پې زمونږ سره د PPC خرچه راځي او بیا LLC. صحیح ده؟ که فرض که مونږ پرایویټ لیبل کول غواړو په امازون دوبۍ سعودي عرب باندې، نو مونږ له به د دې خبرو اترو خیال ساتل غواړي. کله چې مونږ هم پراډکټ مینوفیکچرینګ کوو، صحیح ده، نو په دې باندې ستاسو خرچه راځي د 3500 نه واله تر د 11000 AED پوري. بیا ستاسو د پراډکټ سلیکشن باندې هم ډیپینډ کوي. صحیح ده؟ چې تاسو پراډکټ کم سلیکټ کړئ. فار ایگزامپل تاسو پراډکټ چې دی هغه لو پرایز والا سلیکټ کړی وي، نو ستاسو خرچه چې ده هغه نوره هم کیدی شي. بیا لوګو اینډ پیکینګ چې کله تاسو د هغې لوګو چې دی ډیزاین کوئ، صحیح ده، او د هغې د لوګو دپاره بیا پیکینګ کوئ، نو په هغې باندې خرچه راځي. اوس چې تو مطلب یو پراډکټ لانچ کې د هغې دپاره تو ډبې جوړې، صحیح ده، په هغې ډبې باندې بیا تو خپل یوه لوګو چې دی هغه مینشن کې. صحیح ده؟ لوګو د څه دپاره مینشن کې چې ستا رجسټریشن وشي، چې ستا آفیشلی یو برانډ چې دی دا لانچ شي قانوني طور پر، او تا ته بیا څه قسمه یا مطلب څوک کوم څه فیک پراډکټ جوړوي یا څه هم مسله راځي، ته د هغو خلاف چې دی ایکشن اخیستی شي. صحیح ده؟ نو لوګو او ټریډ مارک چې دی د دې دپاره ضروري. صحیح ده؟ نو د دې خرچه چې دی د 750 درهم نه واله تر د 1800 درهمه پورې په دې باندې خرچه راځي. بیا امازون اکاونټ کریشن که تاسو په سعودي دوبۍ کې کوئ، امازون اکاونټ کریټ کوئ، که هغه پروفیشنل دی او که هغه انډیویژول دی، هغه ستاسو بالکل فری آپ کاست جوړیږي. خو په انډیویژول کې تاسو چې دی ستاسو نه LLC دا نه غواړي، او که فرض که تاسو پروفیشنل جوړوئ نو په هغې کې به ستاسو نه LLC غواړي، لیمیټډ لایبیلیټي کمپنی، مطلب تاسو ځان له یو کمپنی چې دی هغه رجسټر کوي. صحیح ده؟ هلته کې اوس به تاسو وایئ چې په پرایویټ لیبل کې پروفیشنل اکاونټ ښه دی که انډیویژول اکاونټ ښه دی. نو د پرایویټ لیبل لپاره زما سجیشن دا دی چې تاسو پروفیشنل اکاونټ جوړ کړئ. صحیح ده؟ که فرض کا څوک پرایویټ لیبل کول غواړي
او هغه غواړي چې خپل برند دی لانچ کړي، نو د هغه دپاره بیا پروفیشنل اکاونټ چې دی هغه لازمي دی. صحیح ده. بیا شیپینګ اینڈ کسٹم پرس کا ته خپل پروډکټ چې دی هغه ډیزاین کې تیاری په چاینا کې، نو اوس دا چې د چاینا نه راځي سعودي دوبۍ ته، په دې به خامخا شیپینګ فیس راځي، نو هغه ستا شیپینګ فیس چې کم دی دا ستا په ویټ باندې د پروډکټ په سایز باندې په دې باندې ډیپینډ کوي. خو که نارملي زه تاسو ته ووایم نو ستاسو د 1500 نه والا تر د 3500 پورې کاسټ راتلی شي. بیا به تاسو چې کم پروډکټ لانچ کوئ او تاسو چې دی هغه شفټ کوئ د امیزان ویر هاوس ته، صحیح ده، نو ستاسو به د پی پی سی خرچ راځي. پی پی سی څه دی؟ پی پی سی مطلب دی پی پر کلیکو، چې کله تاسو د خپل یو پروډکټ چې دی ایډورټایزمنټ کوئ. اوس ظاهره خبره ده تاسو یو نوی پروډکټ چې دی په خپل برند باندې راوړو مارکیټ ته، نو د دې چاته پته نشته، کسټمر ته پته نشته، لازمي به تاسو ایډورټایزمنټ کوئ. نو تاسو به د دې دپاره پی پی سی رن کوئ چې هغه ستاسو کاسټ د 1000 درهم نه والا تر د 3500 درهم پورې ستاسو دا کاسټ راتلی شي. بیا د پرایویټ لیبل چې دی بینیفټ سری، صحیح ده، او د هغې چې کوم پرونز او کانس چې کوم دي دا زمونږ سره څه دي. ګوره بینیفټس او ایډوانټیجز زمونږ سره دا دي که فرض که ستاسو برند وچلیدلو نو ټوټل پرافټ چې دی هغه ستاسو دی، صحیح ده. په پرایویټ لیبل کې های پرافټ دی، خو که فرض که دا فالټ که فرض که دا چې دی دا وغورځېدو دا خلکو خوښ نه کړلو، صحیح ده، ستا برند چې دی هغه بیکاره شو، صحیح ده، په اسانه پښتو کې به درته ووایم، نو ستا چې دی لاس پکې راځي. نو چې کله هم تاسو پرایویټ لیبل چې دی هغه سټارټ کوئ، صحیح ده، نو تاسو به د دې خبرو اترو خیال لازمي ساتئ پکې چې تاسو دا خبرې نوٹ کوئ، نو انشاءالله تاسو به مخکې پروسس چې دی هغه پراپرلی روان وي، صحیح ده. او بیا ایل ایل سی فارمیشن دی د هغې کاسټ دی، صحیح ده. اوس زمونږ سره راځي هولسیل کاسټو. که فرض که مونږ هولسیل سټارټ کول غواړو په امیزان دوبۍ یا سعودي عرب باندې، او زما ریکمنډیشن چې دی که فرض که تاسو نیو یې بګنرز یې تاسو امیزان سټارټ کول غواړئ، په هغې باندې خپل کاروبار سټارټ کول غواړئ، نو تاسو سټارټ به د هولسیل نه اخلئ، صحیح ده. ځکه په هولسیل کې چې دی انویسټمنټ چې دی هغه کم پکار وي او هغه پروډکټ چې دی هغه آلریډي په مارکیټ کې چلیږي، صحیح ده، آلریډي په مارکیټ کې هغه چلیدلی وي، په هغې باندې د پی پی سی خرچه دا نه راځي، نو د دې دپاره چې دی بیسټ دی. د هولسیل کاسټ په امیزان دوبۍ سعودي عرب مارکیټ کې دی چې تاسو بلک پرچیز به کوئ، تاسو به چې دی پروډکټ چې دی هغه په بلک کوانټیټي کې اخلئ، مطلب په سیوا مقدار کې به تاسو کوانټیټي اخلئ، صحیح ده، او بیا به په امیزان باندې خرڅوئ. څنګه به یې خرڅوئ؟ د امیزان ویر هاوس ته به یې لیږئ، صحیح ده، اف بی ای به مونږ کوو، تاسو به د امیزان ویر هاوس ته لیږئ او هلته کې چې آرډر راځي امیزان والا به یې کسټمر ته شفټ کوي، صحیح ده. نو په دې باندې خرچه راځي 500 پلس ای ډي. که د امیزان اکاونټ کریشن په باره کې خبره اتره وکړو نو سیم هغه طریقه کار دی کوم چې پرایویټ لیبل کې و. که تاسو پروفیشنل اکاونټ په دوبۍ سعودي جوړوئ، صحیح ده، نو ستاسو دپاره بیا ایل ایل سی پکار ده او د هغې منتلی څه چارجز نشته دی، صحیح ده، خو د ایل ایل سی چارجز په تاسو باندې راځي چې تاسو ځان له یو کمپني چې دی هغه رجسټر کوئ، او دا تاسو په انډیویجول اکاونټ باندې هم کولی شئ. که فرض که ستاسو انډیویجول اکاونټ وي نو تاسو به سټارټ د هولسیل نه اخلئ، صحیح ده. هولسیل چې دی دا زمونږ سره یو بیسټ آپشن دی. بیا دی زمونږ سره شیپینګ اینډ پریفیرینګ چې دی د هغې کاسټ چې دی هغه ډیپینډ آن ویټ او د هغې په سایزو، مطلب د دې چې د شیپینګ کم پیس دی او د پریپیرینګ چې کم پیس دی، مطلب دا چې مونږ تیارو، صحیح ده، او د امیزان ویر هاوس ته یې لیږو، نو د هغې چې دی د هغې پیس چې دی هغه ډیپینډ کوي په څه باندې، په ویټ، په سایز، په دې باندې، صحیح ده. ټوټل ای ډي مور دین 500 ای ډي زمونږ پکار ده، صحیح ده، چې زمونږ سره 500 پلس درهم وي، صحیح ده، یا 500 درهم وي،
نو مونږ ایزیلی په اسانه باندې هول سیل چې دی هغه سٹارټ کولی شو د امازون په دوبۍ سعودي مارکیټ باندې. د هول سیل فائدې څه دي؟ د هول سیل دا فائدې دي چې یو خو دا پروډکټ چې دی دا الریډي په مارکیټ کې چلیدلی وي، صحیح ده، په تاسو باندې د پی پی سی کاست دا نه راځي، صحیح ده. نو چې دا تاسو کله هم خرڅوئ د دې ډیمانډ سیوا وي نو دا ستاسو نه په اسانه باندې خرڅیږي، تاسو ته پکې د ایډورټایزمنټ ضرورت نه وي. خو دلته کې پروفټ مارجن چې دی هغه کم وي، صحیح ده. په پرایویټ لیبل کې مطلب چې تاسو کم برانډ وي په هغې کې پروفټ مارجن سیوا وي، په هول سیل کې زموږ سره پروفټ مارجن کم وي. نو دا د هول سیل ایکسپلینیشن و د هغې په باره کې. امید دی چې تاسو به پوه شوي او اوس به په ذهن کې دا خبره ناستې وي چې هول سیل به مونږه د سون نه سټارټ کوو، صحیح ده. بیا زمونږ سره دی ډراپ شیپینګ و. ډراپ شیپینګ چې دی ډراپ شیپینګ څه ته وایي؟ ډراپ شیپینګ دې ته وایي چې کله ته هم د بل چا پروډکټ چې دی هغه په خپل اکاونټ کې لیست کې، صحیح ده، او تا ته آرډرز راځي او تو هغه آرډرز چې دی هغه سپلایر له ورکوي او سپلایر یې لیږي چېرته کسټمر ته شفټ کوي. هغې کې علی ایکسپریس، سی جی ډراپ شیپینګ مختلف دي، صحیح ده. نو تاسو هغه کولی شئ. خو که دلته کې زما نه تاسو تپوس وکړئ نو زه به تاسو ته یم چې ډراپ شیپینګ تاسو مه کوئ. په ډراپ شیپینګ کې چې دی نو په دې دا لږ ریسکي میتھډ دی، صحیح ده. په دې کې تاسو ته دا نقصان وي چې کله هم تاسو ډراپ شیپینګ کوئ که فرض کا ستاسو پروډکټ چې دی هغه کسټمر ته لیټ ورسېدو، لیټ شو معمولی، یا پکې څه هم مسله راله نو ستاسو اکاونټ چې دی هغه سسپینډ کیدی شي، د بندېدو ډېره زیاته پکې خطره ده. نو د ډراپ شیپینګ نه به تاسو قلار شئ. هول سیل د فرست چې دی چې کله تاسو فرست سټیپ اخلئ هول سیل نه به اخلئ، صحیح ده. امازون اکاونټ کریشن دی له به هم مونږه امازون اکاونټ جوړو، د دې چې دی زیرو کاسټ په دې باندې راځي، صحیح ده. نو آف پرنٹ سټاک تاسو سره چې دی نو سټاک به نه وي، صحیح ده. مطلب تاسو به دلته کې سټاک نه بای کوئ، انوینټري به تاسو نه بای کوئ، صحیح ده. امازون پی پی سی کاسټ تاسو باندې به د امازون پی پی سی کاسټ راځي، صحیح ده، چې کله تاسو د هغې پروډکټ دپاره ایډورټایزمنټ کوئ. نو په ډراپ شیپینګ کې چې دی په هغې کې ستاسو په انوینټري باندې خرچه نه راځي خو په پی پی سی باندې خرچه یو راځي. دلته لږ شانتي ریسکي میتھډ دی، د دې د وجې نه چې دی دې ته مونږه ډېر زر نه ځو، صحیح ده. بیا زمونږ سره لاست ون چې کوم زمونږ سره دی مایکرو پرایویټ لیبل. اوس وړوکی پرایویټ لیبل څه دی؟ پروډکټ مینوفیکچرینګ په دې کې هم دی، لوګو اینډ پیکینګ، شیپینګ اینډ کسټم، پی پی سی کاسټ، دا هر څه پکې راځي. په مایکرو پرایویټ لیبل کې به زه تاسو ته خبره اتر وکم دا بیسټ اپشن دی آفټر هول سیل. چې کله تاسو هول سیل وکئ په هول سیل باندې پوه شئ تاسو بیا مایکرو پرایویټ لیبل ته راتلی شئ. په دې کې تاسو ځان له وړوکی برانډ چې دی هغه لانچ کولی شئ، صحیح ده. که تاسو په دوبۍ سعودي باندې لانچ کول غواړئ نو ستاسو دلته کې ټوټل کاسټ چې دی هغه راځي د 3000 درهم نه واله تر د 4-5000 درهمه پورې ستاسو کاسټ راځي او تاسو ځان له وړوکی برانډ چې دی هغه تیاروئ. په دې کې تاسو څه کوئ؟ په دې کې تاسو پروډکټ مینوفیکچرینګ کوئ، پروډکټ چې دی هغه مینوفیکچروئ، جوړوئ، صحیح ده. په علي بابا کې جوړوئ، صحیح ده. د هغې بیا لوګو اینډ پیکینګ ډیزاینینګ کوئ، صحیح ده، چې مطلب په هغې باندې لوګو خپل ولګوئ، د هغې د پیکینګ پراپرلی وشي، صحیح ده. په دې باندې کاسټ راځي. بیا زمونږ سره شیپینګ اینډ کسټم چې کوم زمونږ د شیپینګ هغه کاسټ راځي. مطلب که فرض که مونږ خپل پروډکټ چې دی هغه په چاینا کې مینوفیکچرینګ د هغې کول غواړو، هلته کې جوړول غواړو او چاینا چې دی هغه بیسټ دی، ولې هغو په کوالټي باندې کمپرومایز نه کوي، هغو های کوالټي والا پروډکټ تیاروي، صحیح ده. شیپینګ چې دی نو کاسټ تاسو ته ما ووایي د شیپینګ داسې حساب کتاب وي چې دا ستاسو په پروډکټ د ویټ چې کوم وزن وي، صحیح ده، او د هغې سایز، اوږدوالی، پلنوالی، دنګوالی په دې باندې ډیپینډ کوي. د دې په حساب باندې ستاسو شیپینګ فیس چې دی هغه ډیسایډ کیږي. او بیا زمونږ سره راځي پی پی سی کاسټ، کم چې پی پر کلیک دی، صحیح ده.
پے پر کلیک دې ته وایي چې مطلب تاسو د دې دپاره ایډورټایزمنټ کوئ په امازون باندې صحیح ده د دې پروډکټ دپاره هغه کاست تاسو راځي. نو که فرض کا تاسو په هولسیل دې باندې پوهئ یا تاسو غواړئ چې مونږ مایکرو پرایویټ لیبل ته راشو ستاسو سره بجټ وي نو تاسو ایزیلی د 3000 درهم نه واله تر د 4-5-6000 درهم پورې خپل یو وړوکی مایکرو پرایویټ لیبل چې دی هغه لانچ کولی شئ. نو په نننی کلاس کې تاسو د بزنس ماډیول زده کړل صحیح ده پراپرلی د هغې په کاست باندې ما تاسو پوه کړئ چې په پرایویټ لیبل باندې څومره کاست راځي په هولسیل باندې څومره کاست راځي صحیح ده په ډراپ شیپینګ باندې څه کاست راځي څه نه راځي او په مایکرو پرایویټ لیبل باندې څومره کاست راځي څومره نه راځي. امید ده چې تاسو به په دې باندې پوه شوئ. که فرض که تاسو زمونږ آنلاین کورس کول غواړئ زمونږ سره په دې واتس اپ نمبر باندې رابطه وکړئ انشاءالله مونږ به تاسو ته آنلاین چې دی د دې سرویسز درکو او تاسو به پراپرلی پوه کو A to Z په هر سیز باندې. نو که ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ د زما د حوصله افزایۍ دپاره چې ډېر ښکلی شانتي کمنټ وکړئ د ملګرو سره یې شیر کړئ انشاءالله زه به کوشش کوم چې تاسو لا ښه کانټینټ های سکلز چې دی خپل یوټیوب چینل ته راوړم. So bye bye for now. We will meet in the next class.